بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 266 نمبر صفحه، 9 نمبر درس، لا هم 12 وحده. التدريب الثالث، دريم تدريب يا دريم تمرين. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دی، خپل ملګري سره سوال او جواب همغسې تبادله کړئ. یو طالب اول او طالب ثاني یو د بل نه پوښتنې کوي. مثال کې داسې لیکل شوي دي په عکس کې، تصویر کې، جمع الطوابع او طابع هندي، یعنی هندي سټیکر. نو دلته پوښتنه ترې داسې کېږي، آیا دا جناح یا د جمع الطوابع څانګه ده؟ هغه ورته و او دا هندي سټیکر دی. هذا جناح جمع الطوابع، هذا طابع هندي. اوس دا دی الخط خط عربي، هذا جناح الخط، هذا خط عربي. هذا جناح الصحافة، دا د ژورنالیزم څانګه ده. هذه صحيفة عربية، دا عربي أخبار دی. الملابس جامع، ثوب عربي، عربي جامع. هذا جناح الملابس، دا د جامو څانګه ده. ثوب، هذا ثوب عربي، دا عربي جامې دي. الطيران طائرة سعودية، الوتنه یا الطيران الوتلو ته وایو. هذا جناح الطيران، دا د الوت یا د الوتنې څانګه ده. هذه طائرة سعودية، دلته ولې هذا نه وایو؟ ځکه طائره مؤنث ده. هذا دا د مذکر لپاره، هذه دا د مؤنث لپاره. ان شاء الله د نحوی او ګرامر په څنګه کې به هم دا وایو چې طائره هذا او هذه مؤنث او مذکر صيغې به هم ولولو. بیا هذه طائره سعوديه، دا سعودي طائره ده. هذا جناح الكتب، دا د کتابونو څنګه ده. هذا کتاب علمي، دا ساینسي یا علمي کتاب دی. هذا جناح التدبير المنزلي، هذا طعام صيني، دا چینایي خوراک دی. التدريب الرابع، څلورم تمرین. حول كما في المثال، لکه څنګه چې په مثال کې دی همغسې تبدیل کړئ، بدل یې کړئ. جمعیت ټولنه، تختارو انتخابوي. د مذکر لپاره دی، موږ یې مؤنث لپاره بدلو. ګورو چې اول مذکر لپاره دا دی، دا څنګه د مؤنث لپاره بدلو. مثال کې دوی بدل کړی، موږ لاندې مثالونه چې دي هغه بیا هغې کې موږ تاسې خپله کار کوو. ای جمعیت تختارو، دا د مذکر لپاره د کومه څانګه یا کومه ګروپ یا کوم ټولنه انتخابوي. او د مؤنث لپاره هم دا جمله څنګه جوړو؟ ای جمعیت تختارین. تختارو د مذکر لپاره مخاطب، که ما سره مخاطب یو کس ولاړی هغه نارینه وي، هغه ته به وایم کومه ټولنه انتخابوي؟ ای جمعیت تختارو. خو که کومه ښځینه وي یا جنۍ وي ورته وایم ای جمعیت تختارین. راځو دا هم دلته بند کړئ یا سټاپ کړئ یا یې ودروئ دا ویډیو، او لاندې مثالونه تاسې اول خپله حل کړئ، بیا ویډیو سټارټ کړئ چې تاسې صحیح حل کړي که نه. فاکهة تأکلو، کوم مذکر لپاره وي؟ ای فاکهة تأکلو، ته کومه میوه خورې؟ که مؤنث لپاره وي ای فاکهة تأکلین، ته کومه میوه خورې؟ مذکر لپاره ای کتاب تقرأ، ته کوم کتاب لولې؟ ای کتاب تقرئین، د مؤنث لپاره دی، ته کوم کتاب لولې؟ صلاة تصلي، ای صلاة تصلي، مذکر لپاره دی، ته کوم لمونځ کوې؟ لکه د مازدیګر، ماسپښین. او مؤنث لپاره ای صلاة تصلین. مواد تدرسو، د مذکر لپاره ای مواد تدرسو، ای مواد تدرسین. د مؤنث لپاره ای قلم تريد، مذکر لپاره کوم قلم غواړي؟ ای قلم تريدین، د مؤنث لپاره دی چې کوم قلم غواړي؟ ای صحیفة تطلب،
کوم اخبار غواړي د مذکر لپاره او د مؤنث لپاره ای صحیفة تطلبین. راځو 228 صفحې ته. التدريب الخامس پنځم تدریب یا تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زميلك وبخي جواب تمیم جمال ویلي. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره مع زميلك ستا ملګري سره كما في المثال لکه څنګه چې په مثال کې دي. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ يقرأ لولي 3 ساعات 3 ساعته. نو دین اول سوال جوړو چې څو ساعته درس لولي، بیا جواب ورکوم چې زه لولم 3 ساعته. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ ګوره دلته یقرأ دی ځکه عکس دی که نه، خو کله چې سوال ته مخاطب ته ځي چې ته څو ساعته لولې، سوالونه به همداسې جوړوئ. اقرأ 3 ساعات تقریبا 3 ساعته لولم یا لوست کوم. نو دا ویډیو سټاپ کړئ، همدلته یې ودروئ، تاسې دا حل کړئ، بیا بیرته ویډیو آن کړئ او وګورئ. دلته وګورئ په دې هغه کې چې دی ساعت کې هایلایټ کړي دي، هغه کوم ځای چې څو ساعته دي هغه یې رنګ کړي دي چې تاسې له دې ځایه هم د ساعتونو په تعداد پوه شئ. نو ویډیو سټاپ کړئ، تاسې حل کړئ او بیا وګورئ چې تاسې تمرین صحیح حل کړی که نه. ينام 7 ساعات. كم ساعة تنام في اليوم؟ أنام 7 ساعات تقريبا. يعمل کار کوي 8 ساعات 8. نو دلته خو د غایب لپاره دی، منګه بیرته د مخاطب لپاره جوړو. دلته يعمل کار کوي، منګ چې بیا کله پوښتنه کوو ته کار کوي. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات 8 ساعته کار کوم تقریبا. ينتظر انتظار کوي 4 ساعات. كم ساعة تنتظر في اليوم؟ یا في اليوم شرط هم نه دی ورسره. انتظر 4 ساعات. که تقریبا نو ستاسې پورې اړه لري چې آیا رښتیا هم تقریبا دی که نه دقیق هم د 4 ساعته دی. يدرس 5 ساعات. كم ساعة تدرس في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته درس وایي. ادرس ګوره يدرس هغه درس وایي، تدرس ته درس وایي، ادرس زه درس وایم، ندرس موږ درس وایو. نو دا مې مخکې هم شرحه کړی و په تېرو درسونو کې، دا مهم دی. ادرس الف د ځان لپاره دی، زه درس وایم. تدرس ته درس وایي، يدرس هغه درس وایي، ندرس موږ درس وایو. که ښځینه هغه وي بیا يدرس نه دی، تدرس هي تدرس. او مخاطب لپاره هم تدرس دی، او مخاطب مؤنث لپاره تدرسین. يدرس 5 ساعات. كم ساعة تدرس في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته درس وایي. أدرس 5 ساعات تقريبا. يدرس 6 ساعات. كم تدرس؟ أدرس 6 ساعات تقريبا. يكتب لكي. كم ساعة تكتب في اليوم؟ أكتب 3 ساعات تقريبا. نو اوس بیا همغه راغی. راځو التدريب السادس شپږم تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. مکتبة کبیرة لویه یا غټه مکتبه کتابخانه. هل لديك مکتبة؟ آیا ته کتابخانه لري؟ آیا تا سره کتابخانه شته؟ موږ ورته کتابخانه نه وایو، ماته دا لفظ داسې بل رقم ښکاري. مکتبه به وایو، پښتو کې ورته اکثره کتابخانه وایي یا کتابتون وایي فکر کوم. بالکل. نعم لدي مکتبة کبیرة. هو ما سره غټه مکتبه یا کتابتون دی، غټ کتابتون دی. نو همدلته سټاپ کوئ، تاسو وګورئ چې دغه نور مثالونه تاسې صحیح حلوئ که نه، بیا وروسته ویډیو سټارټ کړئ. ساعة جميلة. هل لديك ساعة؟ نعم لدي ساعة جميلة. هو ما سره ښایسته ساعت شته. ملابس كثيرة. ډېرې جامې. هل لديك ملابس كثيرة؟ آیا ډېرې جامې لرې؟ نعم لدي ملابس كثيرة.
قلم غال. هل لديك قلم؟ أي قلم لري؟ نعم لدي قلم غال. هو زه قیمتي قلم لرم. هل لديك ثوب؟ أي جامې لري؟ نعم لدي ثوب أبيض. ما سره سپینې جامې دي یا زه سپینې جامې لرم. هل لديك قميص؟ أي قميص لري؟ ګوره دلته د قميص شورت ته هم وایي او قميص ته هم وایي. نعم لدي قميص أخضر. زه شین قميص لرم. قاموس، معجم او ډکشنري. آیا وبخئ، هل لديك معجم؟ اوس به مې ویلی چې آیا لديك معجم؟ هل لديك معجم؟ نعم. هو، آیا تا سره معجم یا ډکشنري شته؟ نعم لدي معجم عربي. ما سره عربي قاموس شته، عربي ډکشنري شته. لدي ما سره شته. لديك تا سره شته. لديه هغه سره شته. لديها هغې سره شته. دا وه 228 نمبر صفحه، شپږم تمرین. نو انشاءالله چې د نن لپاره همدا درس پرس دی. نو راتلونکی درس به په راتلونکي درس کې ولولو، په راتلونکي ویډیو کې ولولو. نستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.